که ته پلار یې یا مور یې یا ورور یې یا خور یې یوه ثانیه فکر وکړه چې خدای نه خواسته تاسو مړه شوي یې او وړ ورور یا زوی یې درنه پاتې دی او د اغوستلو دپاره هېڅ هم نه لري. درد لري که نه؟ تاسو فکر وکړئ څومره درد لري. ډېر درد لري که نه؟ په دې افغانستان کې په زرګونو داسې ماشومان ګرځي چې نه یې پلار شته او نه یې مور. دوی د اغوستلو دپاره هېڅ هم نه لري. یخ ژمی دی. راځئ په ګډه د دې ماشومانو دپاره کار وکړو. موږ نوې جامې د تاسو نه غواړو. په کور کې که زړې جامې لرئ راوړئ تر څو یې د دوی دپاره موږ کومه کړو. راځئ په ګډه کار وکړو. هغه دوستان او ملګري چې په اروپا کې دي کولی شي آنلاین زموږ سره مرسته وکړي تر څو په دې لړۍ کې له موږ سره همکار وي. راځئ په ګډه د یوه سوکاله او ارام افغانستان دپاره کار وکړو. د وطن پر موږ او تاسو حق لري. که تاسو غواړئ چې په دې لړۍ کې له موږ سره یوځای شئ په دې لینک باندې کلیک وکړئ. که تاسو په اروپا کې یا په نورو بهرنیو هېوادونو کې او که په افغانستان کې په لاندې وټساپ زموږ سره زنګ وکړئ انشاءالله ستاسو کومکونه به موږ د قمر له لارې مستحق انسانانو ته ورسوو. السلام علیکم.